یو ملګری د نکاح په حواله سره سوال ادا کړل چې زما عمر 13 کال دی او د جنې عمر 14 کال دی، نو آیا شرعي حواله سره د 14 کالو د جنې سره نکاح کول څنګه دي؟ ځکه چې زمونږ په پاکستان کې قانون نه پاغي کې کم سے کم چې کوم دی د نکاح لپاره هغه عمر هغه 18 کال دی 18 کال، نو آیا شریعت په دې حواله سره سو یعنی په شریعت کې چې کوم دی د 14 کالو یا د 14 کالو چې کم عمر والا چې نکې دي د حقیقي سره نکاح کول جایز دي یا ناجایز دي؟ په شریعت کې چې کوم دي دا نکاح منعقد کیږي یا نه منعقد کیږي؟ یاد وساتئ شریعت په دې حواله سره بالکل کلیر دی. شریعت داوی چې په د نکاح لپاره د عمر څخه قید نشته، ځکه چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور والا او زمونږ د ټول مسلمانانو مور او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور د هغې نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د شپږو کالو په عمر کې کړو نکاح، او بیا چې کوم رخصتي کړو نو د 9 کالو په عمر کې رخصتي کړو. او ظاهره خبره ده اکثر بلکې نن سبا چې کوم دور په دې کې چې کوم دی 9 کالو په عمر کې جنې کې چې کوم دی بلوغت ته رسی یا د 9 کالو نه بعد چې کوم دی بلوغت ته رسی، نو یو پلار راولګي هغه خپل چې کوم نابالغ بچی دی داغي نکاح کی داغي نکاح منعقد کی، اوس یو بل کس راولګي یا یو الګ یو جنې راولګي چې نابالغتوب کې نکاح وکړي یا پاغي کې یو بالغ یو نابالغي، نو چې په نابالغتوب کې نکاح وکړي د هغه نه بعد چې کله بلوغت ته ورسی نو بیا په هغه کې چې کوم نابالغ هغه د اختیار حاصل لري هغه نکاح ختمول غواړي نو هغه ختمول شي، لیکن البته که ولی نکاح وکړي نو هغه ته د اختیار بیا رسو حاصل نه دي چې هغه دا نکاح چې کوم دی ختم کړي. اوس دا مسله دا ظاهره خبره ده 9 کالو په عمر کې یا د 9 کالو نه بعد چې کوم دی جنګي بلوغت ترسي 14 کال شو، په دغه صورت کې ظاهره خبره چې جنې بلوغت تورسي الګ بلوغت تورسي نو په دغه صورت کې د ولی د اجازه نه بغیر هم د نکاح کول شي، او البته په دې مسله کې ظاهره خبره ده دا خو د ولی په اجازه باندې د نکاح کیږي، نو په دغه صورت کې به طریقه اوله بالکل تاسو نکاح کول شي بالکل جایز ده. بهرحال امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.